هر څوک رانه د راشد خان سره د کړي نڅا د کولو غوښتنه کوي. د هند پخوانی لوبغاړی او اوسنی شنونکی عرفان پټان وایي هر څوک چې مې وګوري راته وایي له راشد خان سره زما کړې نڅا یې ډېره خوښه شوې او رانه غوښتنه کوي چې یو ځل بیا ورته هغسې نڅا وکړم. ښاغلي پټان له امریکا غږ پښتو سره په تازه مرکه کې د افغانستان د بریاو لپاره د خپلو نڅاو په اړه ویلي چې افغان لوبغاړي یې ملګري دي او افغان لوبډله یې خوښه ده ځکه یې په هره بریا خوشحالي او نڅا کوي. نوموړي زیاته کړې چې په هند کې له هندۍ لوبډلې وروسته افغان لوبډله ده چې ډېر مینوال لري او په هره بریا یې ټول خوشحالیږي. عرفان پټان زیاته کړې له افغان مینوالو سره چې له ما سره لیوالتیا لري ورسره مینه لرم او کله افغان مینوالو سره له نږدې وګورم ډېر به خوشحاله شم. په ورته مهال نوموړي وویل چې هیله لري افغانستان ته ولاړ شي او هلته هم له مینوالو سره وګوري. په پای کې وویل چې د افغانانو لخوا یې ډېره ښه ډالۍ ترلاسه کړې چې پګړۍ ده له دې بله ښه ډالۍ نشي کیدی او دا به تل راسره وي. په همدې حال کې عرفان پټان په دې وروستیو کې د افغان لوبډلې د بریاو په نمانځنو او خوښیو کې د ورشریکېدو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای پیدا کړی.